د ګناه پیټ دې را پنډ کړه سرګردان دې کړم ای لاله دې دنیا ستړی ستومان دې کړم د ګناه پیټ دې را پنډ کړه سرګردان دې کړم د ژوند لار زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ناوړه ګناهونه. ستړی ستومان دې کړم څښتن مې ښکلی کړم پیدا او ارزښتمند د عالم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ناوړه ګناهونه. درنو اوریدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه سخته او خطرناکه ګناه جادو، کهانت او نجومیت دی. په دې کې شک نشته چې جادو کول کفر دی. له دې سره سره له هلاکوونکو ګناهونو څخه هم شمیرل کیږي. کوډې او جادو انسان د تباهي او د اور تر کندې رسوي، د انسان هغه دنیا خرابوي او انسان د دوزخ وړ ګرځوي. الله رب العزت په سورة بقره کې 102 آیت کې فرمایي یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم. بیا هم هغو خلکو هغه څه یعنی جادو زده کوه چې هغوی ته یې ګټه نه بلکې تاوان رسوه. همدارنګه الله رب العزت په سورة طه کې فرمایي ولا یفلح الساحر حیث اتی. کوډګر هیڅکله نشي بریالی کیدی که په هره بڼه باندې راشي. همدارنګه الله رب العزت په سورة بقره کې 102 آیت کې کوډګر ته کافر ویلي. الله فرمایي وما کفر سلیمان ولكن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. په داسې حال کې چې حضرت سلیمان علیه السلام هیڅکله نه دی کافر شوی. د کفر مرتکبین خو هغه شیطانان وو چې خلکو ته یې کوډې ښودې. هغوی هغه څه تعقیبول چې په بابل کې پر دوو ملائکو هاروت او ماروت نازل شوي وو. په داسې حال کې چې هغو ملائکو به چې هر کله چاته ښودل نو لومړی به یې په ډاګه دا خبره ورته کوله چې ګوره موږ یوازې د آزمایښت لپاره یو، نو مه کافر کیږه. انما نحن فتنة فلا تکفر. نو د الله رب العزت د دې کلام نه دا خبره موږ ته په ډاګه کیږي چې جادو کول کفر دی. دا په هغه وخت کې چې د خلکو د عقیدې د فساد کوشش کوي او خپله هم په دې باندې عقیده لري. نو خپله جادوګر یا کوډګر چې داسې فاسده عقیده ولري خو کافر دی. او هغه څه چې جادوګر د جادو او د کوډو له لارې لاسته راوړي هغه حرام دی. اسلامي حکومت او اسلامي نظام دا حق لري چې کوډګر او جادوګر ووژني. د دې ټولو سره بیا هم ځینې داسې ظالمان، جاهلان او د کمزوري ایمان خاوندان شته چې د جادوګر او د کوډګر خواته د جادو کولو لپاره ورځي په دې خاطر چې په یو چا باندې کوډې او جادو کړي او خپل غچ په دې ترتیب ترې واخلي. ځینې داسې خلک هم شته چې د جادو د زایل کولو لپاره جادوګر خواته او کوډګر خواته ورځي. دا کار هم حرام دی.
ځکه په دغه کس باندې واجب دی چې الله رب العزت ته ور وګرځي او له هغه نه مرسته وغواړي د الله رب العزت په کلام کې د داسې صورتونه ولولي چې هغه کوډ یې له منځه وړي د قرآن کریم 2 آخري صورتونه ولوله الله به تا ترې ساتي دا نه چې یو مفسد یو کوډګر او یو جاهل څخه ورځي او هغه نه د کوډو د علاج او د حل غوښتونکی همدارنګه هغه کاهن او هغه نجومي چې د غیب خبره کوي او په هغو باندې معتقد هم وي دا هم کافر ځکه چې په غیبو باندې غیر د الله رب العزت نه بل څوک نه پوهیږي خو دغه ظالم نجومیان او کاهنان ځینې بېعقله او ساده خلک غولوي او په همدې ترتیب د هغوی نه پیسې شکوي دوی داسې نااشنا کارونه کوي چې د ځان په اړه د دوی یقین پخوي د بیلګې په توګه د دوی د لاسونو کرښې لولي د دوی تندي ته ګوري په تیلو کې لیدل کوي خلکو ته د جادو او د کوډو په وسیله ښودنه کوي په شیشه کې ورته ښودنه کوي او داسې نور که چیرې هغه یو ځل رښتیا ووایي نو 100 ځله هغه مفسدین دروغ وایي دا کوډګر کاهنان نجومیان بېځایه او بېمعنا خبرې کوي له ځانه دروغ او درب جوړوي خو بیا هم ځینې ناپوهه خلک ورځي او له هغوی نه د خپل راتلونکي په اړه باندې پوښتنه کوي ګوره چې چیرته کوډګر کاهن او مفسد ناست دی ځوانان او پیغلې به ورته ناستې وي د خپل واده او د کوژدنې په اړه به ترې پوښتنې کوي او دا پوښتنه ترې هم کوي چې له چا سره به مې واده کیږي څه وخت به کیږي او کله به دا فلانی جلۍ یا فلانی ځوان زما په نصیب کیږي په دې باندې بسنه هم نه کوي کله چې یو څه ترې ورک شي نو بیا هم د همدغو دروغجنو او دوکهبازو خلکو لمن نیسي او له همدغو نه مرسته غواړي له دوی پوښتنه کوي چې زما روپۍ ورکې شوي دي دا به چا اخیستي او چا وړي دغه کوډګر او کاهنان او مفسد تعویزګران پرته له دروغو نور هیڅ نه وایي خو بیا هم ناپوهه خلک د دوی په خبرو یقین کوي که هغوی له هر څه خبرېدلی او پوهه یې درلودلی نو قسم په الله چې د ځمکې یوه خزانه به ترېنه نه وی پاتې ټولې به ځان ته راوړې ناپوهه خلک چې د دوی په سلو کې یوه خبره رښتیا وګوري نو د خلکو په منځ کې د ښه والي او علم په اړه تبلیغ شروع کړي په هر ځای کې به یې صفت کوي او خلک به ورته راولي په داسې حال کې چې کوم خلک د دوی خواته ورشي او د دوی په خبرو یقین وکړي هغوی د اسلام له دایرې څخه وځي او کم خلک چې د هغوی خواته ورځي خو د هغو په خبرو باندې یقین نه کوي د اسلام د دایرې نه نه وځي خو الله رب العزت به یې 40 ورځې د دوی مونځ خپل دربار کې نه قبلوي امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اتی کاهنا او عرافا فصدقه بما یقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم کم کس چې د کاهن فالبین یا نجومي خواته ورغی او د هغه د خبرې تصدیق یې وکړه نو ده په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د نازل شوي دین له مخې کفر وکړه یعنی د هغه دین له مخې کافر شو کوم چې د الله رب العزت لخوا رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی او هغه خلک چې د کاهن نجومي او فالبین خواته ورځي خو د هغو د خبرو تصدیق نه کوي چې ګوندې دوی هم د غیب و علم لري بلکې یوازې د تجربې لپاره ورځي کافران نه دي لوی مجرمان دي او جرم دومره لوی دی چې تر 40 ورځو پورې لمونځ نه قبلیږي د مسلم حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من ابقى عرافا فسأله عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیله کم کس چې د نجومي فالبین او د کاهن خواته ورغی او له هغه نه یې پوښتنه وکړه نو تر 40 ورځو پورې لمونځ نه قبلیږي یقین په الله وکړئ اوس خو په نامه مسلمانان فالبینان او کاهنان پرېږده چې زموږ نه ایندوان هم خلاص نه دي ایندوانو ته ناستو د هغو نه پوښتنې کوو د هغو نه تعویضونه اخلو او اکثره په دې مرض کې زموږ خویندې ګرفتاره دي چې چیرته د یو کوډګر چې چیرته د یو فالبین او د کاهن نوم واوري حتی تر ولایاتو ورته سفر کوي دوی به هلته ورغلي او د دوی نه به پوښتنې کوي او د دوی نه به تعویضونه اخلي
نخویندو د الله رب العزت نه وویرېږئ د محمد رسول الله دا پیغام واورئ چې رسول الله څه وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وایي څوک چې فالبین کاهن او کوډګرس ته ورځي کومه خبره چې هغوی کوي او دوی وایي چې ته رښتیا وایي نو کوم قرآن او دین چې په رسول الله نازل شوی دوی په هغه باندې کافر شول او که د خبرو یقین نه کوې په هغو باندې یقین نه کوې صرف په ورتګ باندې ستا څلوېښت ورځې مونځ د الله په دربار کې نه قبلیږي. موږ خو د الله رب العزت دین د محمد رسول الله دین د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې درته بیانوو. همدغه د دین غله ستاسې د ایمان او د عقیدې غله تاسو ته درپېژنو چې دوی څخه مه ورځئ. همدغه ظالمان چې کله زموږ خبرې واوري بیا ته خلکو ترمنځ اوازه خپره کړي چې د دوی خبرې مه منئ. دوی د مذهب پابند نه دي. په یو نامه او په بل نامه باندې داعیان او حقانی علما تورنوي. نو درنو اوریدونکو راځئ د محمد رسول الله حدیث واورئ د الله رب العزت کلام واورئ چې الله رسول الله د دې خلکو په اړه څه وایي او دوی څه کوي. همدارنګه درنو اوریدونکو د ناوړه ګناهونو له جملې څخه دا هم ډیره لویه او ناوړه ګناه ده چې خلک په خپل ژوند او په خپلو پیښو کې د ستورو د تاثیر عقیده ولري. د بخاري حدیث دی. زید بن خالد جهني فرمایي چې په حدیبیه کې موږ ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سهار لمونځ په جمع سره راکړ. ټوله شپه باران ورېدلی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د لمانځه څخه اوزګار شو نو ویې فرمایل هل تدرون ماذا قال ربکم آیا تاسې پوهیږئ چې ستاسو رب څه وویل؟ صحابه و کرامو ځواب ورکړه الله و رسوله اعلم. الله او د هغه رسول ښه پوهیږي موږ نه پوهیږو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې الله ویلی دي زما بندگانو سهار کړی دی. ځینې مؤمنان دي او ځینې کافران دي. نو هر چا چې داسې وویل په موږ د الله په فضل او کرم سره باران وورېده نو هغه پر موږ باندې ایمان لرونکی او د ستورو له عبادت نه انکار کوونکی دی. او هر هغه چا چې وویل موږ ته د فلانکي ستوري له امله باران راکوز شو د فلانکي ستوري له امله په موږ باندې باران وورېده نو هغه له ما سره کفر شرک کوونکی او په ستورو باندې ایمان لرونکی دی. داسې خلک چې د ستورو په اړه د تاثیر عقیده ساتي له هغو خلکو څخه دی چې په اخبارونو او مجلو کې د راتلونکي په اړه وړاندوینه باندې عمل کوي او تصدیق کوي. یعنی چې دوی څه وایي همغسې به کیږي. که چیرې دوی یوازې د زړه د سکون او تسلي لپاره دغه خبرې لولي نو یوازې نافرمانه او مجرمان دي. ځکه د شرک د لوستلو له امله زړه ته سکون ورکول حرام دي. ډیره خطره موجوده ده او شونې ده چې شیطان ملعون د لوستلو له امله په دې عقیده پخه کړي او د دې لوستل یا اوریدل ورته د شرک وسیله او ذریعه جوړه شي. نو څرګنده شوه چې هر هغه کس چې د ستورو او افلاکو د تاثیر په اړه عقیده ساتي هغه مشرک دی. که څوک د باران یا د زلزلې یا د بل شي په اړه باندې وړاندوینه کوي ته په هغه باندې عقیده مه ساته او په دې باندې پوره عقیده خدای مکړه انسان د اسلام د دایرې نه وباسي. نور به م واورو درنو اوریدونکو خود یوې دمې نه ستړی ستومان دې کړم د ګناه پیټ دې را پنډ کړه سرګردان دې کړم ای لاله دې دنیا ستړی ستومان دې کړم د ګناه پیټ دې را پنډ کړه سرګردان دې کړم ای لاله دې دنیا ستړی ستومان دې کړم ای لاله دې دنیا ستړی ستومان دې کړم څښتن مې ښکلی کړم پیدا اول ځکمن د عالم. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د ناوړه ګناهونو له جملې څخه
یوه ګناه او ناوړه ګناه دا ده چې په ځینې شیانو کې د ګټې عقیده وساتل شي. هغه شیان چې الله رب العزت د هغه څه لپاره نوي پیدا کړي چې خلک یې استعمالوي، لکه شرکیه منترونه، ضرر رسونکي تعویزونه، بیلابیل مهرونه، په مدني حلقو کې بېځایه حرکتونه او داسې نور کارونه چې کاهن یې لارښودنه کوي، داسې لارښودنه چې په هغې کې کاهن یا جادوګر د جادو په لور اشاره کړې وي، یا داسې باطله عقیده او نظریه چې د خلکو په منځ کې د پلار او نیکه څخه پاتې وي، داسې شیان چې د رواج په توګه د خلکو په منځ کې شتون لري، پلرونه یې د خپلو زامنو په غاړو کې ور واچوي او دوی ته د منلو او کولو حکم کوي. دوی په همدې باطل کار او باطلو شیانو داسې عقیده ساتي چې د دې په شتون او کولو کې نه څوک د نظره کیږي او نه چاته څه ستونزه پیښیږي. همدغه شیان د خپلو کورونو په دروازو، د موټرو په سرونو او نورو ځایونو کې په دې نیت راځوړندوي چې له نظره نشي. دې ته ورته له ډبرو څخه د جوړو شوو غمیو ګوتمې او کنجکې له ځان سره په دې نیت ساتي چې د دې ډبرو او کنجکو له امله او برکته به هغه او دغه ناروغي نه وي. لکه ډیر داسې خلک شته چې په خاصه توګه ښځې چې د نوو زیږېدلو ماشومانو په غاړو کې کنجکې، مرۍ او تارونه اچولي وي په دې نیت او عقیده چې د دې په شتون کې به کوچني ته ضرر نه رسیږي، له هرې بلا او آفت څخه به په امن کې وي. نه خویندو، دا شرکي عمل دی، الله نه وویرېږئ. په یاد ولرئ، په دې کې هیڅ شک نشته چې دا کار په الله باندې د توکل کولو خلاف کار دی. په دې کې انسان ډیر زیان کوي او دغه کار د حرامې لارې څخه د حرامو شیانو په وسیله د ځان لپاره د علاج کولو ضامن جوړول دي. دې ته ورته د هغو تعویزونو راځوړندول چې په هغې کې له الله رب العزت پرته د بل چا څخه مرسته غوښتل شوي وي، شیطانان او پیریان پکې رابلل شوي وي، یا پکې داسې عبارتونه لیکل شوي چې څوک پرې نه پوهیږي او نه ترېنه څه مطلب اخیستل کیږي، او سره له دې چې قرآني آیتونه پکې لیکل شوي وي، په څنګ کې داسې شرکي الفاظ هم ورسره یو ځای کړي وي چې په هغې کې د الله رب العزت پرته له بل چا نه مرسته غوښتل شوي. نو په لنډه توګه باید ووایم چې دا کم شیان ما تاسې ته بیان کړل، د دې ټولو شیانو په غاړه کې ځوړندول یا د بدن په کمې برخې پورې تړل او په هر ډول چې استعمالیږي دا حرام او ناروا عمل دی. د دې نه الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم منع کړی. د دې پر ځای چې تعویز کې د الله کلام ولیکي یا هغه دعاګانې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منقولې دي، دا پکې د فرعون و شداد و حامان و نمرود نومونه لیکي یا د ملائکو نومونه پکې لیکي، د هغو نه دوی امداد او کومک غواړي. دا شرک نه دی، څه دی؟ الله رب العزت دې زموږ عقیدې سمې کړي، ځکه عقیده د ټولو اعمالو بنسټ او اساس دی. که عقیده سمه وه، د دې نه وروسته چې ته کوم عمل کوې امید دی چې هغه د الله رب العزت په دربار کې قبول شي. او که خدای مکړه عقیده شرکي عقیده وي، کله کوډګر څکه ناستې، کله فالبین څکه ناستې، کله جادوګر څکه ناستې او کله مبتدي او بدعتي څکه ناستې، نو عقیده فاسده ده. د دې نه وروسته چې ته هر نیک عمل کوې هغه د الله رب العزت په دربار کې قبول نه بلکې مردود. نو راځئ چې خپلې عقیدې د قرآن نه واخلو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث د عقیدې په اړه باندې واورو چې موږ څه کوو، الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم څه وایي. همدارنګه درنو اوریدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه په عباداتو کې ریا کول دي. د نیکو او صالحو اعمالو لپاره شرط دا دی چې هغه به له ریا څخه خالي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو مطابق به وي. هر هغه څوک چې عبادت د دې لپاره کوي چې خلک ورته وګوري، د خلکو په منځ کې ورته په درنه سترګه ولیدل شي، نو دغه کس په شرک اصغر کې واقع او اعمال برباد دي. الله رب العزت د هغو خلکو په اړه وایي کوم چې په لمانځه کې ریاکاري کوي. ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. الله رب العزت فرمایي دغه منافقان له الله رب العزت سره د غولونې کار کوي، دوکه کوي.
په داسې حال کې چې په حقیقت کې الله رب العزت هغوی په غولېدنه کې غورځولي یا د دوی د دوکې جزا ورکوي. الله د منافقینو صفت بیانوي کله چې دوی لمانځه ته پاڅېږي نو صرف خلکو ته د ښودنې لپاره په سستي پاڅېږي او الله رب العزت ډېر لږ یادوي. ولا یذکرون الله الا قلیلا. دې ته ورته که یو څوک عمل د دې لپاره کوي چې د خلکو په منځ کې شهرت ترلاسه کړي، خلک هغه واوري او بیا یې نورو ته ووایي، نو دغه کس به په شرک کې واقع شي. د هر عمل چې تاسو کوئ په هغه کې د ستاسو هدف د الله رب العزت رضا وي. کله چې ستاسو هدف او مقصد د الله رب العزت رضا وه، اخلاص او صداقت مو په زړه کې درلودل، الله رب العزت به ستاسو عمل هم قبول کړي او ستاسو خبرې به هم د خلکو ترمنځ هم خپرې کړي چې هغوی به پرې عمل وکړي. د مسلم حدیث دی، مرفوع حدیث دی. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت شوی. هغه فرمایي من سمع سمع الله به ومن رایا رایا الله به. هر کس چې عمل د شهرت لپاره کوي الله رب العزت به ورته په بدله کې شهرت ورکړي، او هر هغه کس چې عمل د ریاکاري لپاره کوي الله رب العزت به ورته ریاکاري ورکړي. او یوه بله خبره چې ډیره اړینه او د یادولو وړ ده هغه دا ده هر چا چې په یو عمل کې د الله رب العزت سره بل کس ګډ که، یعنی په یو عمل کې له الله رب العزت سره بل کس یاد که، دغه عمل برباد او ضایع دی. الله رب العزت عمل نه قبلوي. همدغې خبرې ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو قدسي حدیث کې اشاره شوې. فرمای انا اغنى الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیه معی غیری ترکته و شرکه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایي زه د ټولو شرکاو له شرک څخه بې نیازه یم. چا چې عمل وکړه او په عمل کې له ما سره بل کس شریک، زه هغه او د هغه شرک پرېږدم، یعنی د هغه عمل بربادوم. خو څوک چې عمل یوازې د الله رب العزت د رضا لپاره پیل کړي، بیا په هغه کې ریا رامنځته شي او دغه کس د ریا د لمنځه وړلو پوره هڅه وکړي، ریا بده وګڼي، نو د ده عمل سم دی. خو که چیرې عمل کوونکي ریا خوښه وګڼله او په ریا سره یې زړه ته سکون او آرام راغی، نو په دې اړه د ټولو علماو همدغه پرېکړه ده چې د ده عمل برباد او ضایع دی او الله رب العزت به د آخرت په ورځ ترې پوښتنه کوي. نو الله رب العزت دې زموږ عقیدې سمې کړي او زموږ عملونه دې الله رب العزت د خپل رضا دپاره وګرځوي، تر څو رب العزت زموږ عملونه قبول کړي او الله رب العزت په آخرت کې موږ ته زموږ ښایسته عملونو باندې نیکې بدلې راکړي. په همدې هیله درنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. سرګردان دې کړم ای لاله هم دې دنیا ستړی ستومان دې کړم، د ګناه پیټ دې راپڼ کړه سرګردان دې کړم ای لاله هم دې دنیا ستړی ستومان دې کړم، ای لاله هم دې دنیا ستړی ستومان دې کړم. څښتن مې ښکلی کړم پیدا او ارزښتمن د عالم، څښتن مې ښکلی کړم پیدا او ارزښتمن د عالم، خپل عمله څه بدرنګه ورځانه دې کړم، ای لاله هم دې دنیا ستړی ستومان دې کړم، د ګناه پیټې دې راپڼ کړه سرګردان دې کړم، ای لاله هم دې دنیا ستړی ستومان دې کړم. ما ویل تا سره به راشي نیکمرغي او سکون، ما ویل تا سره به راشي نیکمرغي او سکون، څومره چې ډېره شوې همهومره پریشانه دې کړم،
لاله دی دنیا ستړی ستومان دی کړم د ګناه پیټې دې را پڼ کړه سرګردان دې کړم لاله دی دنیا ستړی ستومان دې کړم یا مې په خپله ځان تېرستی او یا تا دوکه کړم یا مې په خپله ځان تېرستی او یا تا دوکه د ګناه پیټې دې را پڼ کړه سرګردان دې کړم لاله دی دنیا ستړی ستومان دې کړم د ګناه پیټې دې را پڼ کړه سرګردان دې کړم د ژوند لار زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ناوړه ګناهونه ستړی ستومان دې کړم څښتن مې ښکلی کړم پیدا او ارزښتمند د عالم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ناوړه ګناهونه درنو اوریدونکو د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه سخته او خطرناکه ګناه جادو کهانت او نجومیت دی په دې کې شک نشته چې جادو کول کفر دی له دې سره سره له هلاکوونکو ګناهونو څخه هم شمیرل کیږي کوډې او جادو انسان د تباهي او د اور تر کندې رسوي د انسان هغه دنیا خرابوي او انسان د دوزخ وړ ګرځوي الله رب العزت په سورة بقره کې 102 آیت کې فرمایي یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم بیا هم هغو خلکو هغه څه یعنی جادو زده کوه چې هغوی ته یې ګټه نه بلکې تاوان رسو همدارنګه الله رب العزت په سورة طه کې فرمایي ولا یفلح الساحر حیث اتی کوډګر هیڅکله نشي بریالی کیدی که په هره بڼه باندې راشي همدارنګه الله رب العزت په سورة بقره کې 102 آیت کې کوډګر ته کافر ویلي الله فرمایي وما کفر سلیمان ولكن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر په داسې حال کې اوري حتی تر ولایاتو په سفر کې دوی به هلته ورغلي او د دوی نه به پوښتنې کوي او د دوی نه به تعویضونه اخلي نخویندو د الله رب العزت نه وویرېږئ د محمد رسول الله دا پیغام واورئ چې رسول الله څه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وایي څوک چې فالبین کاهن او کوډګر څخه ورځي کومه خبره چې هغوی کوي او دوی وایي چې ته رښتیا وایې نو کوم قرآن او دین چې په رسول الله نازل شوی دوی په هغه باندې کافر شول او که د خبرو یقین یې نه کوې په هغو باندې یقین نه کوې صرف په ورتګ باندې ستا 40 ورځې مونځ د الله په دربار کې نه قبلیږي موږ خو د الله رب العزت دین د محمد رسول الله دین د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې درته بیانوو همدغه د دین غله ستاسې د ایمان او د عقیدې غله تاسو ته درپېژنو چې دوی څخه مه ورځئ همدغه ظالمان چې کله زموږ خبرې واوري بیا د خلکو ترمنځ اوازه خپره کړي چې د دوی خبرې مه منئ دوی د مذهب پابند نه دي په یو نامه او په بل نامه باندې داعیان او حقانی علما
تورنوي نو درنو اوریدونکو راځئ د محمد رسول الله حدیث واورئ د الله رب العزت کلام واورئ چې الله رسول الله د دې خلکو په اړه څه وایي او دوی څه کوي. همدارنګه درنو اوریدونکو د ناوړه ګناهونو له جملې څخه دا هم ډیره لویه او ناوړه ګناه ده چې خلک په خپل ژوند او په خپلو پیښو کې د ستورو د تاثیر عقیده ولري. د بخاري حدیث دی. زید بن خالد جهني فرمایي چې په حدیبیه کې موږ ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سهار لمونځ په جمع سره راکړ. ټوله شپه باران ورېدلی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د لمانځه څخه وزګار شو نو ویې فرمایل هل تدرون ماذا قال ربکم، آیا تاسې پوهیږئ چې ستاسو رب څه وویل؟ صحابه و کرامو ځواب ورکړه الله و رسوله اعلم، الله او د هغه رسول که پوهیږي موږ نه پوهیږو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې الله ویلی دي زما بندگانو سهار کړی دی، ځینې مؤمنان دي او ځینې کافران دي. نو هر چا چې داسې وویل په موږ د الله په فضل او کرم سره باران وورېده نو هغه پر موږ باندې ایمان لرونکی او د ستورو له عبادت نه انکار کوونکی دی. او هر هغه چا چې وویل موږ ته د فلانکي ستوري له امله باران راکوز شو، د فلانکي ستوري له امله په موږ باندې باران وورېده، نو هغه له ما سره کفر شرک کوونکی او په ستورو باندې ایمان لرونکی دی. داسې خلک چې د ستورو په اړه د تاثیر عقیده ساتي له هغو خلکو څخه دی چې په اخبارونو او مجلو به ورته ناستې وي د خپل واده او د کوژدنې په اړه به ترې پوښتنې کوي، او دا پوښتنه ترې هم کوي چې له چا سره به مې واده کیږي، څه وخت به کیږي، او کله به دا فلانی جلۍ یا فلانی ځوان زما په نصیب کیږي. په دې باندې بسنه هم نه کوي. کله چې یو څه ترې ورک شي نو بیا هم د همدغو دروغجنو او دوکهبازو خلکو لمن نیسي او له همدغو نه مرسته غواړي. له دوی پوښتنه کوي چې زما روپۍ ورکې شوي دي، دا به چا اخیستي او چا وړي. دغه کوډګر او کاهنان او مفسد تعویزګران پرته له دروغو نور هیڅ نه وایي، خو بیا هم ناپوهه خلک د دوی په خبرو یقین کوي. که هغوی له هر څه خبرېدلی او پوهه درلودلی نو قسم په الله چې د ځمکې یوه خزانه به ترېنه نه وی پاتې، ټولې به ځان ته راوړي. ناپوهه خلک چې د دوی په سلو کې یوه خبره رښتیا وګوري نو د خلکو په منځ کې د ښه او علم په اړه تبلیغ شروع کړي. په هر ځای کې به صفت کوي او خلک به ورته راولي. په داسې حال کې چې کوم خلک د دوی خواته ورشي او د دوی په خبرو یقین وکړي هغوی د اسلام له دایرې څخه وځي، او کم خلک چې د هغوی خواته ورځي خو د هغو په خبرو باندې یقین نه کوي د اسلام د دایرې نه نه وځي، خو الله رب العزت به 40 ورځې د دوی مونځ خپل دربار کې نه قبلوي. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اتی کاهنا او عرافا فصدقه بما یقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم. کم کس چې د کاهن، فالبین یا نجومي خواته ورغی او د هغه د خبرې تصدیق یې وکړه نو ده په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د نازل شوي دین له مخې کفر وکړه، یعنی د هغه دین له مخې کافر شه کوم چې د الله رب العزت لخوا رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی. او هغه خلک چې د کاهن، نجومي او فالبین خواته ورځي خو د هغو د خبرو تصدیق نه کوي چې ګوندې دوی هم د غیب و علم لري بلکې یوازې د تجربې لپاره ورځي، کافران نه دي، لوی مجرمان دي او جرم یې دومره لوی دی چې تر 40 ورځو پورې لمونځ نه قبلیږي. د مسلم حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من ابقى عرافا فسأله عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیله. کم کس چې د نجومي، فالبین او د کاهن خواته ورغی او له هغه نه یې پوښتنه وکړه نو تر 40 ورځو پورې لمونځ نه قبلیږي. یقین په الله وکړئ
اوس خو په نامه مسلمانان فالبینان او کاهنان پرېږده چې زموږ نه هندوانو خلاص نه دي، هندوانو ته ناستو د هغو نه پوښتنې کوو، د هغو نه تعویضونه اخلو. او اکثره په دې مرض کې زموږ خویندې ګرفتاره دي چې چیرته د یو کوډګر، چې چیرته د یو فالبین او د کاهن نوم واکې د راتلونکي په اړه وړاندوینه باندې عمل کوي او تصدیق یې کوي، یعنې چې دوی څه وایي همغسې به کیږي. که چیرې دوی یوازې د زړه د سکون او تسلي لپاره دغه خبرې لولي نو یوازې نافرمانه او مجرمان دي، ځکه د شرک د لوستلو له امله زړه ته سکون ورکول حرام دي. ډیره خطره موجوده ده او شونې ده چې شیطان ملعون د لوستلو له امله په دې عقیده پخه کړي او د دې لوستل یا اوریدل ورته د شرک وسیله او ذریعه جوړه شي. نو څرګنده شوه چې هر هغه کس چې د ستورو او افلاکو د تاثیر په اړه عقیده ساتي هغه مشرک دی. که څوک د باران یا د زلزلې یا د بل شي په اړه باندې وړاندوینه کوي، ته په هغه باندې عقیده مه ساته او په دې باندې پوره عقیده خدای مکړه انسان د اسلام د دایرې نه وباسي. نور به م واورو درنو اوریدونکو خو د یوې دمې نه ستړی ستومانه دې کړم، د ګناه پیټ دې را پنډ کړه سرګردانه دې کړم. ای لاله دې دنیا ستړی ستومانه دې کړم، د ګناه پیټ دې را پنډ کړه سرګردانه دې کړم. ای لاله دې دنیا ستړی ستومانه دې کړم، ای لاله دې دنیا ستړی ستومانه دې کړم. څښتن مې ښکلی کړم پیدا اول څښمن د عالم. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ګناه او ناوړه ګناه دا ده چې په ځینې شیانو کې د ګټې عقیده وساتل شي. هغه شیان چې الله رب العزت د هغه څه لپاره نوي پیدا کړي چې خلک یې استعمالوي، لکه شرکیه منترونه، ضرر رسونکي تعویضونه، بیلابیل مهرونه، په مدني حلقو کې بې ځایه حرکتونه او داسې نور کارونه چې کاهن یې لارښودنه کوي، داسې لارښودنه چې په هغې کې کاهن یا جادوګر د جادو په لور اشاره کړې وي، یا داسې باطله عقیده او نظریه چې د خلکو په منځ کې د پلار او نیکه څخه پاتې وي، داسې شیان چې د رواج په توګه د خلکو په منځ کې شتون لري، پلرونه یې د خپلو زامنو په غاړو کې ورواچوي او دوی ته د منلو او کولو حکم کوي. دوی په همدې باطل کار او باطلو شیانو داسې عقیده ساتي چې د دې پشتون او کولو کې نه څوک د نظره کیږي او نه چاته څه ستونزه پیښیږي. همدغه شیان د خپلو کورونو په دروازو، د موټرو په سرونو او نورو ځایونو کې په دې نیت راځوړندوي چې له نظره نشي. دې ته ورته له ډبرو څخه د جوړو شوو غمیو ګوتمې او کنجکې له ځان سره په دې نیت ساتي چې د دې ډبرو او کنجکو له امله او برکته به هغه او دغه ناب چې حضرت سلیمان علیه السلام هیڅکله نه دی کافر شوی. د کفر مرتکبین خو هغه شیطانان وو چې خلکو ته یې کوډې ښودې. هغوی هغه څه تعقیبول چې په بابل کې پر دوو ملائکو هاروت او ماروت نازل شوي وو، په داسې حال کې چې هغو ملائکو به چې هر کله چاته ښودل نو لومړی به یې په ډاګه دا خبره ورته کوله چې ګوره موږ یوازې د آزمایښت لپاره یو، نو مه کافر کیږه. انما نحن فتنة فلا تکفر. نو د الله رب العزت د دې کلام نه دا خبره موږ ته په ډاګه کیږي چې جادو کول کفر دی. دا په هغه وخت کې چې د خلکو د عقیدې د فساد کوشش کوي او خپله هم په دې باندې عقیده لري. نو خپله جادوګر یا کوډګر چې داسې فاسد عقیده ولري خو کافر دی. او هغه څه چې جادوګر د جادو او د کوډو له لارې لاسته راوړي هغه حرام دی. اسلامي حکومت او اسلامي نظام دا حق لري
چې کوډګر او جادوګر ووژني د دې ټولو سره بیا هم ځینې داسې ظالمان جاهلان او د کمزوري ایمان خاوندان شته چې د جادوګر او د کوډګر خواته د جادو کولو لپاره ورځي په دې خاطر چې په یو چا باندې کوډې او جادو کړي او خپل غچ په دې ترتیب ترې واخلي. ځینې داسې خلک هم شته چې د جادو د زایل کولو لپاره جادوګر خواته او کوډګر خواته ورځي. دا کار هم حرام دی، ځکه په دغه کس باندې واجب دی چې الله رب العزت ته ور وګرځي او له هغه نه مرسته وغواړي. د الله رب العزت په کلام کې د داسې صورتونه ولولي چې هغه کوډې له منځه وړي. د قرآن کریم 2 آخري صورتونه ولوله، الله به تا ترې ساتي. دا نه چې یو مفسد، یو کوډګر او یو جاهل څخه ورځي او هغه نه د کوډو د علاج او د حل غوښتونکی. همدارنګه هغه کاهن او هغه نجومي چې د غیب خبره کوي او په هغو باندې معتقد هم وي، دا هم کافر، ځکه چې په غیبو باندې غیر د الله رب العزت نه بل څوک نه پوهیږي. خو دغه ظالم نجومیان او کاهنان ځینې بېعقله او ساده خلک غولوي او په همدې ترتیب د هغوی نه پیسې شکوي. دوی داسې نااشنا کارونه کوي چې د ځان په اړه د دوی یقین پخوي. د بیلګې په توګه د دوی د لاسونو کرښې لولي، د دوی تندي ته ګوري، په تیلو کې لیدل کوي، خلکو ته د جادو او د کوډو په وسیله ښودنه کوي، په شیشه کې ورته ښودنه کوي او داسې نور. که چیرې هغه یو ځل رښتیا ووایي نو 100 ځله هغه مفسدین دروغ وایي. دا کوډګر، کاهنان، نجومیان بې ځایه او بې معنا خبرې کوي، له ځانه دروغ او درب جوړوي، خو بیا هم ځینې ناپوهه خلک ورځي او له هغوی نه د خپل راتلونکي په اړه باندې پوښتنه کوي. ګوره چې چیرته کوډګر، کاهن او مفسد ناست دی، ځوانان او